سلام جوړ په خیر. نن چهار شنبه د سور یوې میاشتې اتم او د روان زیږدیز کال د اپریل میاشتې 28مه نیټه ده. خبری ساعت ښه راغلاست. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. طالبانو له ارغنداب وروسته د کندهار پر څلورو ولسوالیو ځنځیري بریدونه پیل کړي او موږ ته د مرکز څخه خاص قوتونه راغلي دي. عملیات مو جریان لري. دښمن ډېر زیات تلفات لري. روزګان کې د 849 زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه واخیستل سوه. څونه چې مو پوهه ده، څونه چې پوهېږئ چې زه دغې پوهنځي توانایي لرم، ویلی شم هغه شرایط یې په ما کې برابر دي، زه یې کولی شم چې دا وم هغه انتخاب کړي. د چین نړیواله راډیو وایي په افغانستان کې د امریکا 100 کلنه جګړه ناکامه سوې. فارم پالیسي وایي د افغانستان بربادي د بهرنیانو له مداخلې وروسته پیل سوه. او سعودي عربستان وایي له ایران سره د اړیکو ښه کولو په لټه کې یو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. خبری ساعت درته زه خان محمد سیال وړاندې کوم. طالبانو له ارغنداب وروسته د کندهار پر څلورو ولسوالیو ځنځیري بریدونه پیل کړي. طالبانو د ډلهییزو بریدونو له لارې عام ځانونه د کندهار میوند او ارغستان ولسوالیو مرکزونو ته نږدې کړي او تر څنګ یې په ژړۍ، پنجوایي او شولي کوټ ولسوالیو کې هم بریدونه زیات سوي دي. طالبانو د کندهار په څلورو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو پراخ ډلهییز بریدونه پیل کړي او د مال دواړه لوري په درنه جګړه بوخت دي. تر ټولو سخته جګړه میوند ولسوالۍ کې سوې چې وسلوال توانېدلي ان ځانونه د ولسوالۍ تر بازار ورسوي او د یادې ولسوالۍ ودانۍ محاصره کړي. سرچینې وایي د میوند په تازه جګړه کې 6 پولیس وژل سوي او 6 نور ټپیان د خو ولسوالۍ له محاصرې خلاصه کړې ده. پنجوایي، ژړۍ، شاولي کوټ او خاکریز همغه ولسوالۍ دي چې له تېرې شپې راهیسې پکښې درنې جګړې پیل سوي او تر دا مهاله پکښې 3 سرتیري، 16 طالبان وژل سوي، 7 سرتیري او 15 طالبان ټپیان دي. د جګړو تازه څپې د کندهار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. ما غوښتنه دا ده چې څونه کېږي د کندهار د امنیت د بهبود په برخه کې دي پوره هڅې وسي او ولسونه دې د امنیتي ځواکونو سره اوږه پر اوږه په پوره ژمنتیا سره یوازې د کندهار د امنیت او د کندهار د حقوقو لپاره مبارزه وکړي او د هر ډول فساد څخه دې لاس واخلي. او ډیر په ترس ویره کې د کندهار خلک او ډیر ویره لري چې ګواکې خدای نه کرده خدای نه خسته دا هدفي وژنې تر دې هم ډیرې نسي او د کندهار د ښار امنیت تر دې هم خراب نسي. خو د کندهار والي رولا خانزاده د وسلوالو په وړاندې روانه جګړه کې د پرمختګ او د امنیتي اوضاع د ښه کېدو ډاډ ورکوي. له کندهار ولس ته ډاډ ورکوم چې د دوی ملي امنیتي ځواکونه د دوی بچیان د دوی د هوساینې لپاره شپه و ورځ په عملیاتو بوخت دي او موږ ته د مرکز څخه خاص قوتونه راغلي دي. عملیات مو جریان لري. دښمن ډېر زیات تلفات لري، بیخي زیات تلفات لري. خو بیا هم موږ په عملیاتو کې ډېر دقت کوو چې خپل خلک خدای نخسته زیان عام ولس ته ونه رسېږي. دغه جګړې او بریدونه وروسته لا هغه زیات سوي چې طالبان د کندهار له ارغنداب ولسوالۍ څخه تر 6 میاشتنۍ جګړې وروسته وتلي او دا مال پکښې د حکومتي ځواکونو له لوري د طالبانو د ایښودل سوو ماینونو د شنډولو عملیات دوام لري. طالبانو کندهار کې د خپلو تازه بریدونو په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. روزګان ولایت کې د 12م ټولګۍ له فارغ شوو زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه واخیستل سوه. د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس اسدالله نور ویل چې د کانکور ازموینه به د 849 تنه زده کوونکو څخه واخیستل سي چې 55 ښځې او 293 نارینه زده کوونکي شامل دي. د روزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد د ښځینه فارغ شوو زده کوونکو څخه مننه کوي چې په یاد ازموینه کې ګډون کړی. نوموړي د ټولو زده کوونکو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلې خوښې پوهنځی انتخاب کړي. نن د روزګان ولایت ترڅنګ د افغانستان په 25 ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سوه چې په روزګان ولایت کې به د کانکور ازموینه د ولسوالیو سره د لویو لارو د بندېدو او امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله په 3 پړاوونو کې واخیستل سي چې لومړنۍ پړاو ازموینه نن د چهارشنبې په ورځ واخیستل سوه او پاته 2 پړاو ازموینه به د پنجشنبې او جمعې په ورځ واخیستل سي. د روزګان ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس اسدالله نور وایي چې سږکال به په روزګان ولایت کې 849 تنه زده کوونکي ازموینه ورکړي چې 55 ښځینه زده کوونکي او 293 تنه نارینه زده کوونکي دي چې 152 تنه زده کوونکي
د شپې څانګې ته نوملیکنه کړې. نور له ټولو زده کوونکو څخه وغوښتل چې د خپل لیاقت او استعدادونو سره سم د خپلې خوښې پوهنځي انتخاب کړي. یوه ډېره مهمه موضوع زده کوونکو ستاسو لپاره ده چې په خپله خوښه انتخاب وکړي. د ټولنې یا د مور و پلار یا د بل چا په دپاره انتخاب مه کوئ. څومره چې مو پوهه ده، څومره چې پوهېږئ چې زه دغې پوهنځي توانایي لرم، ویلی سم، هغه شرایط یې په ما کې برابر دي، زه یې کولی سم چې دا وم، هغه انتخاب کړئ. د روزګان ولایت والي محمد عمر شهرزاده د خوښۍ ځای یاد کړ چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د زده کوونکو شمېر د تیرو کلونو په پرتله زیات دی او د ښځینه زده کوونکو څخه یې هم مننه وکړه چې په یاد ازموینه کې برخه اخیستې. نوموړي له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د ښوونځي نه بندوي او تعلیمي بنسټونو ته د خلاصېدو اجازه ورکړي تر څو ماشومان بې زده کړو پاتې نه سي. یو وخت ممکن داسې و چې په روزګان ولایت کې اول د لوړو زده کړو مؤسسه نه وه. دوهم دا چې دا خو چا تصور نه سوای کولی چې دلته به زموږ خویندې د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي، د ځوانانو سره څنګ پر څنګ، او خپل انتخاب به کوي، خپل راتلونکی به ټاکي او خپل زده کړې به کوي. دا په دې معنی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت اسلامي دولت دې ته ژمن دی چې د ژوند په ټولو برخو کې هم ځوانان او هم زموږ خویندې فعاله ونډه ولري. هره رشته چې مو خوښي په هماغه رشته کې په یو قوي عزم او اراده باندې دا میدان ته ځئ. زه مطمئن یم چې یو وخت به دغه تاسې یاست په دغه ولایت او بلکې په ټول افغانستان کې به د افغانستان سرنوشت ټاکي، وظیفه به لري، رسمي دندې به لري، شخصي دندې به لري او څوک یو څوک به یاست. بل خوا بیا هغه زده کوونکي چې د کانکور ازموینې ته د ګډون په موخه راغلي وایي چې دلته پر درسي بهیر جګړې منفي اغېزې کړي او له ګڼو درسي ستونزو سره مخ وه. دوی د ازموینې ورکولو پر مهال له دولت څخه د شفافیت او د همکارۍ غوښتنه کوي. دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې دوی شفافیت په نظر کې ونیسي او نسبت هغه ولایتو ته چې په امن کې زموږ د روزګان ځپلسي ولایت سره کومک او همکاري وکړي. او زه خپله په دې موخه راغلی یم چې خپل امتحان ورکنه 12 کاله چې کوم دغه ما کړی دی د هغه نتیجه نن ما ته معلومیږي چې ما څه ویلي دي که نه. بالکل دولت می‌خواهیم به ما کمک کنه، منطقه ما کم پیشرفت کنه، باعث پیشرفت جامعه و منطقه کم. د کابل څخه راغلي پلاوي د کانکور ټولو ګډون کوونکو ته د پوره شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې یاد ازموینه به د هر ډول تکلف څخه شفافه ترسره سي او نتایج به یې ژر اعلان سي. ستاسو ازموینه به په پوره شفافیت سره انشاءالله اخیستل کیږي او نتایج به یې زر تر زره د ازموینو په پای کې تاسو ته اعلانیږي. ستاسو حق به ستاسو ته درکول کیږي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د کانکور د ملي ازموینو په سیستم کې مداخله وکړي او ستاسو حق درنه واخلي. د کانکور د ملي ازموینې د ادارې د مسؤلینو په وینا چې سږ کال به په عمومي سطحه په افغانستان کې د کانکور ازموینه په 3 پړاوونو کې واخیستل سي. لومړی پړاو ازموینه نن په 25 ولایتونو کې واخیستل سوه. دوهم پړاو ازموینه به د 126 نیټې څخه د 130 نیټې پورې بشپړه سي او اخرنی پړاو به د کابل مرکز او ولسوالیو کې ترسره سي چې تر اوسه بشپړه نیټه نه ده ټاکل سوې. یا د اداره زیاتوي چې سږ کال به په ټول افغانستان کې 200,000 زده کوونکو څخه ازموینه واخیستل سي. عبدالمطلب زپری، پیوستون رادیو ټلویزیون، ترینکوټ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي موږ د افغانستان تر څنګ یو، دغه هیواد یوازې نه پرېږدو. امریکا وایي افغانستان به یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له CNN سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی په نظامي توګه له افغانستان وځي خو له دغه هیواد سره به پیاوړي ډیپلوماټیکې اړیکې وساتي. د په خبره په بشپړه توګه به افغانستان یوازې پرې نه ږدي او هڅه کوي د دغه هیواد ملاتړ ته په بیلو برخو کې دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د سولې په مسله کې دخیل سي او په خبره یې دلته د نارامۍ راتلل د هیچا په ګټه نه دي. بلینکن په افغانستان کې د راتلونکي وضعیت په اړه ویلي چې ښایي دلته کشمکشونه ډیر سي خو په خبره یې ناندرۍ او جګړې د هیچا په ګټه نه دي.
زلمی خلیلزاد وایي له افغان حکومت او طالبانو سره مو مرستې مشروطې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي دوی د سرتیرو تر ایستلو وروسته له افغانستان سره د مرستو په لټه کې دي. نوموړي د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وربلل سوی و او په پوره 2 ساعته یې د افغانستان د راتلونکي او سولې بهیر په اړه له نوموړي پوښتنې کړې. هغه په خپلو خبرو کې ویلي طالبان او حکومت دواړه له دوی د مرستې غوښتونکي دي، خو په خبره د امریکا مرستې به له دوی سره مشروطې وي. هغه په خپلو کې طالبانو ته خبرداری ورکړې چې که پر نظامیانو یا برید وکړي له سخت ځواب سره به مخ شي. امریکا سفارت خپلو کارکوونکو ته ویلي ژر تر ژره له افغانستانه ووځئ، موږ مو امنیت نسو تامینولی. امریکا له افغانستانه د خپل سفارت غیر ضروري کارکوونکو ته د وتلو سپارښتنه کړې. په کابل کې د امریکا د سفارت له لورې په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې په کابل او ولایتونو کې د تښتونو، ځانمرګو بریدونو، موټر بریدونو او هدفي بریدونو د ډېرېدو امکان شته دی. نو له همدې امله د امریکا د سفارت غیر ضروري کارکوونکو ته پکار ده چې ژر تر ژره د خصوصي هوایي شرکتونو په مرسته له افغانستانه ووځي. د امریکا سفارت ویلي چې وضعیت حساس دی او امریکا د خپلو کارکوونکو لپاره اړین امنیتي امکانات نه لري. نو له همدې امله یې وتل غوره پرېکړه ده. امریکا تر دې وړاندې هم خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. د چین نړیواله راډیو وایي په افغانستان کې د امریکا 20 کلنه جګړه ناکامه سوې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې امریکا او ناټو د افغانستان له مختلفو اډو څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو کارونه پیل کړي. هغه ویلي چې د پلان له مخې به دوی د راتلونکي سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې له افغانستان څخه په بشپړه توګه وځي. د چین نړیوالې راډیو یادې موضوع ته په اشارې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو دغه 20 کلنه جګړه بې پایلې پای ته رسیږي او تر شا به یو سخت ویجاړ سوی افغانستان پرېږدي. سرچینه کاږي 20 کاله مخکې امریکا د ترهګرۍ ضد مبارزې په پلمه په افغانستان کې جګړه پیل کړه، خو له امله یې سخت بشري مصیبتونه رامنځته کړي. پارن پالیسي وایي د افغانستان بربادي د بهرنیانو له مداخلې وروسته پیل سوې. پارن پالیسي خپرونې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې په اړه یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه کې راځي چې افغانستان 15 لسیزې مخکې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو له مداخلې پرته ښې ورځې تجربه کړې، خو د ډیموکراسۍ لسیزې یې ډېر کم عمر وکړ. خپرونه لیکي اوس چې ناټو او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، نو د پاخه عمر لرونکي ډېری افغانان هغه وختونه په یاد راوړي چې دوی یې د خپل هیواد لپاره ځلانده دوره بولي. هغه دوره چې په افغانستان کې نسبتا عصري ډیموکراسي د متحده ایالاتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپل افغانانو له لورې جوړه سوې وه. لیکنه کې د افغانستان لپاره زرینه دوره د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ وروسته 10 کلونه بلل سوې چې داود خان ورته د سپینې کودتا په پایله کې د پای ټکی کښېښود. د فاریاب پخوانی والي د ولسمشر له لورې انتصابي سناتور ټاکل سوی. د فاریاب ولایت پخوانی والي نقیب الله پایک د ولسمشر له لورې انتصابي سناتور ټاکل سوی. نن د سیمه ییزو ارګانونو ادارې رئیس شمیم خان کټوازی فاریاب ولایت ته تللی او د سناتور په توګه د پایک د ټاکل کېدو فرمان هم ورسره وړی دی. په ورته وخت کې د جنوبي ګوند مشر مارشال دوستم ته نږدې کس او د ملي مصالحې شورا مرستیال عنایت الله بابر پر رحمند ویلي چې دا د ولسمشر غني شخصي پرېکړه ده او په فاریاب کې له روانو لاریونونو سره هیڅ تړاو نه لري. پایک داسې مهال انتصابي سناتور ټاکل کېږي چې د فاریاب ولایت اوسېدونکو له تېرو څو ورځو راپدې خوا د دوستم په امر د نوي ټاکل سوي والي پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. روغتیا وزارت وایي هیواد کې د کرونا 206 نورې مثبتې پیښې ثبت سوي. روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وبا 206 نورې مثبتې پیښې ثبت سوي. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې پر دغه وایروس 88 کسان مړه سوي. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې پر دغه وایروس 88 تنه مړه سوي او 180 نور بیا بیرته روغ سوي دي. او وروستی کورنۍ خبره ده چې د 108 د افغان مجاهدینو د بریا 90مه کلیزه او د طالبانو غبرګون. نن د 108 د افغان مجاهدینو د بریا 90مه کلیزه ده. د 1991 کال د 105 مجاهدین د وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنۍ ړنګ او قدرت یې په لاس کې واخیست.
مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام یې نسکور کړ. تر څنګ یې یو شمېر دا هم مني چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یوه پیاوړي حکومت د جوړېدو مخه ونیول او له امله یې کورنۍ جګړې پیل سوې. د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځې په مناسبت رسمي مراسم نیسي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د 108مه له ویاړ ډکه ورځ یاده کړې او دې ورځې ته په اشارې له بهرنیانو غوښتي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د دوی په خبره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. درنو لیدونکو بهرني خبرونه هم لرو تر لنډې دمې وروسته. د جالبو معلوماتو خپرونه هر یکشنبه د ماښام 7 بجې او بیا ځلې تکرار یې چهارشنبې ماښام 7 بجې. د پیوستون رڼا ټولنیزه خپرونه څنګه کېدای شي چې ځوان په خپل ځان باندې باور ولري او په خپل ځان باندې باوري اوسي؟ نو په همدې خاطر په دغه امتحانو په دې شیانو کې واسطې او دغه مسایل شته. هغه پوه ځوانانو موږ خپل په ځان باور د لاس ورکړي. د افغانان مخکې دود کلچر و عنعنات یو څه اوس بنیادو نوي پیغامونه راوړه. دوی ورسره په خوی و عادت ورسره نابلده دي. که چیرې تعلیم ونه کړي دا مستل سره ورته وایي چې اویا کاله مخکې نیکه کوم ژوند تېرولی یا د کوم مصیبتو سره مخ وي. په دغه ټولنیزه خپرونه کې موږ ستاسو سره پر ټولنیزو ستونزو او ټولنیزو نزاکتونو بحث کوو. دغه ټولنیزه او معلوماتي خپرونه هره شنبه او چهارشنبه د ورځې 10 بجې او بیا ځلې تکرار یې ماښام 9 بجې. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم څو بهرني مسایل. بلینکن وایي بن سلمان به تر ډیره واکمن وي، باید ګډ کار ورسره وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان به تر ډیره وخته د سعودي واکمن وي، نو امریکا ته پکار ده چې له هغه سره په ګډه کار وکړي او له نوموړي سره تعامل ولري. بلینکن له CNN سره په تازه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا ولې د جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې د محمد بن سلمان پر وړاندې اقدام ونه کړ، وویل وړاندې تر دې چې د یوه پیښې او یوه شاخص تیر ته وکتل سي، باید راتلونکي ته وکتل سي او د مسایلو په اړه د حقایقو په رڼا کې ګام واخیستل سي. تر اوسه روښانه نه ده چې د جمال خاشقجي په وژنه کې بن سلمان لاس لري او کنه، نو اوس په دې اړه خبرې کول تر وخت مخکې دي. او سعودي عربستان وایي له ایران سره د اړیکو ښه کولو په لټه کې یو. سعودي عربستان ویلي له ایران سره د اړیکو د ښه کولو په لټه کې دی. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي ایران په ګاونډي هیواد کې دی، خو د دغه هیواد ناسم چلند له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي.
محمد بن سلمان وایي اوس د سیمې د هیوادونو په همکارۍ دا هڅه روانه ده چې د ناسم چلند د ختمولو لپاره کار وسي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې سي. هغه د امریکا په اړه هم ویلي چې له دغه هیواد سره له څو مواردو پرته نور اختلافات نه لري خو د خپل هیواد په چارو کې د هیچا مداخله نه مني. درنو لیدونکو د هوا حالاتو د لیدو لپاره زموږ ملتیا وکړئ. د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو د هوا حالات ته زه فیصل هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. کابل اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 14. ننګرهار اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 22 بلخ اسمانشین د تودوخې لوړه درجه 22 هرات اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 18 کندهار اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 21 روزګان اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 13 زابل اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 28 او په هلمند ولایت کې به هم سبا اسمانځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 30 د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو دا به د هوا حالات چې سانتیګریډ په درجه اټکل شوي وو. له ملتیا مو مننه. درنو لیدونکو د نن لپاره مو خبري ساعت همدومره. له تاسې مننه چې خبري ساعت مو راسره تعقیب کړئ. تر بیا ښې چارې.